السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې آیا زموږ موبایل ولې هینګ کیږي. د دې باره کې به نن درته یو څو خبرې کوم. زموږ موبایل چې کوم دی یو 3 شیزونه دي، دې وجې نه زموږ موبایل هینګ کیږي او هغه به نن تاسو ته دې ویډیو کې زه ښیم چې هغه 3 شیزونه کم یو دي. نو اول چې مونږ سیټینګ ته راشو، سیټینګ کې به وګورو، اباوټ له به راشو. اباوټ له چې رالی یو انډرایډ ورژن دی. که چیرې موبایل مونږ اخلو نو باید چې انډرایډ ورژن یې وګورو چې انډرایډ ورژن زموږ د موبایل څومره دی، څومره دغه کې دی، ورژن کې دی. چې ورژن څومره تیز وي نو زموږ موبایل به نه هینګ کیږي. لکه اوس دا دی 5.1.1 انډرایډ ورژن دی، خو بعض دې نه هم کم وي. دا چې داسې کلیک کوئ، 3 کرته کلیک کوئ داسې، دا اوس لالیپاپ والا انډرایډ ورژن کې دی. لالیپاپ والا داسې 3 کرته به داسې زور ورکوئ، داسې انډرایډ ورژن هم معلوم. او دا چې څومره ډیر وي نو هغونه به زموږ موبایل ښه وي، تیز به وي، سلو به نه وي. لکه بعضې دې نه هم کم وي، 3.11 وي، خو چې څومره په بره وي نو ستاسو موبایل به نه هینګ کیږي او تیز به وي. او بل دې نه پس تاسو ته یو بل هغه ښیمه چې کله موبایل اخلی نو هغه به هم چک کوئ چې موبایل ریم څانه دی. ریم د وجې نه موبایل هینګ کیږي او سلو کیږي. ریم چې کوم دی هغه دلته معلومیږي. اپلیکیشن له به راشئ، د اپلیکیشن منیجر به بیا دلته کلیک کوئ. چې کلیک یې کوئ نو دلته به داسې رننګ دغه ته به راشئ. دا دریم چې کوم دی دا چې کلیک کوئ نو دلته دا غوڼ ریم سټیټس چې لیکلی دی دا غوڼ به یو ځای کوئ، لکه 503 او 300 دغه. نو دا چې ټوټل حساب وکړئ او دې کې 2 GB ریم دی. نو ریم به ګورئ دلته چې تاسو موبایل کې څومره ریم وي. چې 1 GB وي نو بیا هم موبایل هینګ کیږي سره. چې څومره ریم زیات وي نو ستاسو موبایل به نه هینګ کیږي او موبایل به هم تیز وي چې ریم پکې زیات وي. او که ریم پکې کم وي نو بیا به موبایل هینګ کیږي او سافټویر به هم پکې کمې راځي. نو باید چې موبایل اخلی باید چې ریم پکې زیات وي نو ستاسو موبایل به دې سره نه هینګ کیږي. او بله دا دې نه پس دریم چې کم دی هغه دغه دی چې کله مونږ موبایل کې ډېرې سافټویرې واچو او دې نه هم زمونږ موبایل هینګ کیږي. لکه دا سافټویر مونږ ډېرې انسټال کړو، ګیمونه بلا شیزونه، نو دې سره هم موبایل فنکشن کار پرېږدي او سلو شي. یو چې موبایل کې میموري کمه وي خپله نو باید چې میموري لږه خالي کړو. د فون ډیوایس میموري چې کمه وي هغه باید چې مونږ هغه خالي پرېږدو، فل یې ډکه نه کړو. د دغې وجې نه ډېر اپلیکیشن کار پرېږدي. لکه داسې ډېرې اپلیکیشن هم نه دي په کار چې زموږ موبایل ورسره هینګ شي. ضرورت والا کوم اپلیکیشن وي، سافټویر وي، هغه استعمالوئ. او چې ډېرې شي نو بیا موبایل کار نه کوي او چارج هم کم کوي.